الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معززو درنو قدرمندو ورنو او پتمندو عزتمندو خويندو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا عادت مبارکو چې کله به بابرکته وخت را روان و چې په هغه کې عبادات او صدقات زیات فضایل لري، په هغه به خپل صحابه کرام خبرول. چونکې په نن دور کې علماء کرام هغه وظیفه اجرا کوي، نو موږ هم غواړو خپل غاړې خلاصې کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت را ژوندي کو، خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو ته په بابرکته او د فضایلو په وخت او په شپو باندې خبرداری ورکو. راتلونکی وخت او راتلونکی شپې ډیرې بختوري او ډیرې د عزت او عظمت والا شپې دي چې هغه ته میلاد النبی صلی الله علیه وسلم وایي، او یا ورته 12مه وایي چې په دې کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته راغلی او له دې دنیای جهل، تیارکۍ، کفر، شرک هغه ورکړي دي او د اسلام رڼا یې راوړې ده. نو کوم څوک چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت لري، هغه به په دې شپو کې په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ختمونه او صدقات او محفلونه جوړوي، ورکوي به یې. چونکې دغه بختوره شپه او ورځ 10 ورځې وروسته چې د ربیع الاول 2م تاریخ دی، نن د 1440 او د 2018 کال د 11مې میاشتې 10م تاریخ دی چې 10 ورځې وروستۍ کې به انشاءالله دغه بابرکته ورځ او شپه راځي. نو په دې کې موږ د الله رب العزت په توفیق باندې دا قصد او نیت لرو چې محفل جوړ کو او په دې کې ختمونه جوړ کو او د هغې تر څنګ خیرات او صدقات وکوو. چونکې که څوک د سلفو او د مخکینیو فقهاو حالاتو ته وګوري چې هغې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد متعلق څه ویل او څه یې کول. امام حسن بصري رحمه الله وایي: وددت لو كان لي مثل جبل احد ذهبا. وای زه دا خوښوم، دا راته محبوبه ده که چیرته زما سره د احد د غره قدر سره زر وای، فانفقته على قراءة مولد النبي صلی الله علیه وسلم، ما به دا ټوله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد د محفل په ذکر کې دا ټوله صدقه کړي او خیرات کړي وای. امام ابن حجر حیتمی رحمه الله په نعمت الکبرى کې دا نقل کړي په صفحه 6 کې. او کوم څوک چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه لري او دغه تعظیم ورسره وي، هغه به خپل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې خوشحالي کوي او خیراتونه به کوي او ختمونه کې به شرکت کوي. علامه عبدالغنی السوریایی رحمه الله وایي: إن حب المسلمين لنبيهم المعظم صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم الاحتفال بيوم ولادته صلى الله عليه وسلم. په تحقیق سره محبت د مسلمانانو چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یې لري، هغه دا خبره پر دوی باندې لازمه یا ضروري وګرځول چې دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ولادت په ورځ باندې محفل جوړوي، خیرات کوي او په خیراتونو کې برخه اخلي او دا شان ذکرونه کوي، په ختمونو کې شرکت کوي. لأن هذا الحب ينفعهم في الدنيا والآخرة.
دا حب چې دوی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره لري دا به دوی ته په دنیا او آخرت کې نفع ګټه ورسوي. نو څوک که د دنیا او آخرت ګټه غواړي هغه باید په دغه شپو کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په راتګ خوشحالي وکړي او د هغه په محبت باندې خیراتونه وکړي او ختمونه وکړي او باید په دو شپو کې زیاتوب لا وکړي. ځکه امام ابن الحاج الفاسی المالکی رحمه الله وایي په خپل کتاب المدخل کې چې په دغه شهر په دغه میاشت کې من الله تعالی علینا، الله تعالی پر موږ باندې احسان وکړي بسید الاولین والآخرین، په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه سردار د اولینو او آخرینو دی، نو فکان یجب ان یزاد فیه من العبادات والخیر شکرا للمولا سبحانه وتعالی. نو دا ضروري ده پر موږ باندې هم چې موږ په دغه شپو او په دغه ورځو کې عبادتونه زیات کو، خیر زیات کو، دا به ټول شکر سي د الله تعالی دپاره چې پر موږ باندې دغه لوی رحمت راوستی او موږ ته یې راکړي. د المدخل په دویم جلد دویمه صفحه کې وایي او د مخکینی دور ټول علما او ټول فقها او ټول مسلمانان په دې باندې متفق وو، هغه به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد باندې خوشحالي جوړوله، خیراتونه به یې کول او محفلونه به یې جوړول، ختمونه به یې کول. امام ابن جوزی رحمه الله وایي لا زال اهل الحرمین ومصر واليمن والشام وسائر البلاد من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وی همیشه به اهل د حرمینو، د مصر مسلمانانو، د یمن مسلمانانو، د شام مسلمانانو، د ټولو ښارونو مسلمانانو، هغه که په مشرق کې و که په مغرب کې و، څه به یې کول؟ یحتفلون بمجلس مولد النبي صلی الله علیه وسلم، هغه به محفل جوړوي، خیراتونه به یې کول او جلسې به یې جوړولې. وینالون بذلک اجرا جزیلا وفوزا عظیما. دغه میلاد په برکت چې دوی به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دپاره د هغه په راتګ باندې جوړوي، د دوی دپاره اجر جزیل او غټه کامیابي ده او دوی په دې سره غټه کامیابي او لوی اجر پیدا کړ. نن سبا بعضې جهاله ولاړېږي او په دې باندې د بدعت ټاپې لګوي. نو جاهل انسان او ناپوه انسان دې ته نه ګوري چې دغه د ټولو مسلمانانو مشترکه خوشحالي ده، هغه د حرمینو، د مصر، د یمن، د شام، د مشرق او د مغرب څخه. نو تا خو په دې ټولو باندې بدعتیانو ټاپه ولګوله، ته به بیا څنګه داسې نیک سړی پاتې سې او د ګناه به هم معصوم یې. نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره چې د چا په زړه کې مینه محبت نه وي، هغه بیا دا خبرې کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بس یو سړی و پیدا سو او بېرته ولاړی، نو څه دی چې رالی او څه دی چې ولاړی. نو په دې کې بیا د خوشحالي څه خبره ده؟ د کم چا په زړه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وي او د هغه تعظیم ورسره وي، هغه به هر کال دغه خوشحالي او دغه محفل جوړوي. د دیوبند د اکابرینو څخه د مدار السند د امام شاه ولی الله رحمه الله پلار شاه عبدالرحیم رحمه الله د میلاد په متعلق باندې څه کول؟ علامه شاه ولی الله رحمه الله د خپل پلار واقعه بیانوي او بیا وایي چې شاه عبدالرحیم صاحب ویل كنت اصنع في ایام المولد طعاما صلة بالنبي صلی الله علیه وسلم. وی زوم ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد باندې تیارولی ډوډۍ و خیراتونه مې کوله. فلم يفتح لي سنة من السنين شيء أصنع به طعاما فلم أجد إلا حمصا مقليا فقسمته بين الناس فرأيته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص متبهجا بشاشا. یو کال داسې رالی چې ما خو به هر کال د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد باندې خیراتونه کوله، خو یو داسې کال رالی چې نیستي و یو شی مې نه درلودی، نو صرف اومې چولې اومنه خود مې پیدا کړه او هغه مې خپلو طالبانو ته تقسیم کړه. چې کله شپه سوه او کله ویده سوم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې په خوب باندې ولید
چې د هغه مخ ته دغه اومنه خود پراته وه او مخ یې ځلېدونکی و او زیات خوشحاله و، د خوشحالي په حالت کې و. مسلمانانو ورونو، دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسېږي که یو وارې پې څوک خیرات کوي خو د زړه محبت او مینه او نیت او ښه قصد غواړي. دا امام شاه عبدالرحیم رحمه الله خپله واقعه بیانوي په الدر الثمین کې. امام شاه ولی الله رحمه الله راخیسته ده په 40مه صفحه کې. معززو، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت پکار دی. الحمدلله اوس هم د مسلمانانو په زړونو کې مینه محبت شته د خپل پیغمبر سره، چونکې وخت خو یې نه و چې موږ یې بیان کړو، خو هسې د دې دپاره چې د خلکو په زړونو کې اوس هم مینه شته. یوې ضعیفې ښځې موږ ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد متعلق څه صدقه راستولې وه چې دا ما په خپل خیراتونو کې در سره شریکه کوي. نو دا ته محبت وایي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره چې د یوه ملک څخه بل ملک ته دا څه روپۍ استوي چې ما په خیراتونو کې شریکه کوي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په محبینو کې راسم. دا محبت دی، محبت. نو معززو، مختصر خپلې خبرې ته راځم چې تقریبا میلاد شریف دغه ښې شپې د 12 ته 10 ورځې شاوخوا پاته دي. نو موږ د دغې ورځې څخه شروع تر هغې 10مې پورې ختمونه شروع کوو. هغه ختمونه د درود شریف دي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه اللهم صل درود شریف دا چې هر څونه د هر انسان په وس وي هغومره به یې وایي، خو دغه ویل چې هر څومره یې ووایي هغه به بیا موږ سره په آخري کې شریکوي. موږ د دې ټولو نتایج بیانوو چې څومره ختمونه سوي دي د تشویق دپاره چې مسلمانان ورته تشویق سي. یو اللهم صل او بل کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله او داش ان استغفر الله. که د چا دغه لوړ استغفر الله زده کېږي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او یا دا چې هغه یې نه زده کېږي صرف استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم، دا به ډېره وایي. او د هغې تر څنګ لا حول ولا قوة الا بالله. د دې ختم دغه درې شان موږ په د اوسني ختم کې راویستلي دي چې په هغې کې یو درود شریف سو، یو لا حول ولا قوة الا بالله سوه، او بل استغفار سو. دغه شان به انشاءالله الرحمن موږ او تاسې په خپل ختم کې وایو. د دې تر څنګ دا یې کار نه چې ما بیان واورېدې بس زه صرف کفایت کوم، دا په تا باندې دا ضروري ده چې د بیان اورېدلو وروسته دغه ختم شرکت د خپل ټول کور سره وکړې. ستا په ټول کور کې چې کم ماشومان وي، کم نور ورونه وي، کم ضعیفه والدین وي او زنانه وي، ټولو ته دا ووایه چې هر یو د دغې ورځې څخه شروع د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر آخري ورځې پورې د میلاد شریف چې دا خپل ختمونه وکړي. هر څومره چې دا ډېر ووایي هغومره په دې ورځو کې زیات فضیلت او ډېر زیات برکات لري. موږ سره به بیا هر مسلمان ورور هغه خپله څومره یې ویلي وه نتیجه یې راته وایي چې موږ په کور کې دونه وویل سو دونه ویل سو، هغه ټوله موږ بیا په یو لیست کې لیکو، هغه نتایج به بیا بیان سي. او د هغې تر څنګ الحمدلله موږ په دې محفل کې د خیرات ترتیب هم لرو چې خیراتونه وکوو او مسلمانانو ته، فقراو ته او مسکینانو ته خیرات ډوډۍ برابر کړو. نو د هر مسلمان ورور چې په دې کې خوښه وي شرکت وکوي، هغه زموږ سره خپله رابطه وکړي. موږ د دوی باندې دروازه نه بندوو چې زموږ سره ښه نه کوي، ځکه دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد کې شرکت وي. هر څوک یې هر یو ځان ته نسي کولی. نو که څوک غواړي چې په دغه خیراتونو کې هم شرکت وکړي، برخه واخلي، نو هغه زموږ د خادمانو سره رابطه وکړي، هغو ته د خپل څه یې په وسه وه، که 1 روپۍ وي، که 10 روپۍ وي، که هر څو وي، هغه ورته راواستوي. انشاءالله چې په دغه ختم کې او په دې خیرات کې، په دې صدقاتو کې به دوی هم شریک سي او بیا به مجموعي دعا کېږي. الله تعالی به ټولو ته د دې زیات فضایل او زیات خیرونه ور په برخه کې. او کم څوک چې په دې کې
برخه واخلي او په دې خیرات کې په دغه ختم کې الله تعالی به دغه پر بچیانو باندې دغه پر کور باندې دغه پر کاروبار باندې دغه پر رزق باندې برکت واچوي الله تعالی به کور له آفاتو له بلیاتو د مشکلاتو د مصایبو څخه په خپل فضل عظیم باندې وساتي نو د شاګردانو نمبرونه درته وایم چې پر هغې باندې واټساپ هم شته او ټلیفون هم ورته کولی شي که څوک واټساپ لري پر هغه باندې هم رابطه ورسره کولی شي دغه 10 ورځې صرف پاتې دي په هغې کې چې هر څوک څه صدقه او خیرات کول یې غوښتله دغه نمبرونو باندې دې رابطه وکړي او یا چې کله ختمونه وسوله ختم خلاص شو دغه نمبر باندې که په واټساپ رابطه کوي که ټلیفون کوي موږ ته د صرف هغه نتیجه وایي چې دومره لا حول ولا قوة الا بالله او دومره استغفر الله او دومره لا اله الا الله دا څلور شیان شوله او اللهم صل دا چې دومره وویل سوله هغه نتایج به موږ ته وایي انشاءالله موږ به بیا په خپل بیانونو کې ورکوو الله رب العزت ته مو سپارمه تعالی مو وساته هغه نمبرونه در سره یاد وساتئ یو د پاکستان نمبر دی او بل د افغانستان نمبر دی د پاکستان نمبر زموږ د شاګردانو دغه دا دی 0029 309 810 او 950 یو ځل بیا وایم 0092 او 30 نه 8 بیا 00 3 و نه 15 نه د و په پسې 15 نه او د افغانستان نمبر 0093 وسلويشت دروديرش اتشپیته او 80 00 نه 3 و څلور بیا و بیا 3 بیا 8 بیا 3 دغه نمبرونه دي هغه رابطه پر واتساپ هم سره کولی شي او پر ټلیفون باندې هم ټلیفون ورته وکوي نور مو عزتمن جل جلاله ته سپارم الله رب العزت مو په خپل حفاظت کې وساته موږ او تاسو مسلمانان به کوشش کوو چې یو بل ته نفع ورسوو دغه بیان د سره شریک کړئ خپل کور کې په خپلو خویندو په خپلو بچیانو باندې واورئ په خپلو ملګرو باندې واورئ هغو ته یې واستوئ چې هر مسلمان په دې کې شرکت وکړي د ټولو به انشاءالله الرحمن خیر او برکت وي او په دعا کې به سره شریک شو الله تعالی ته مو سپارمه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 و 414